د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د کندهار ځایي چارواکي وایي چې په ریګستان ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د یوې مخابراتي شرکت له لوري د انتن په درولو سره مخابراتي خدمات پیل شول. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي د تورخم دروازه سره له نن شنبه ورځې د هر ډول تګ راتګ پر مخ له دواړو طرفونو خلاصه شوه. مالیې وزارت وایي د ډبرو سکرو د صادراتو په ګمرکي عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون وایي په تیره اداره کې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ امنیه قمندان حمید الله صداقت د یاد کمیسیون له لارې له ایران څخه خپل هیواد ته راستون شو. د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر مولوي عطاالله عمري وایي د نوي کال لپاره مو په بېلابېلو برخو کې پلانونه جوړ کړي چې د بودیجې په ځانګړي کولو سره به عملي چارې پیل شي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د هرات ولایت د اسلام قلعه له لارې د ایران څخه د کب په 1950 تنه افغان مهاجرین هیواد ته راستانه شول. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي په تېره اونۍ کې د اقینې، تورغنډۍ او حیرتان بندرونو له لارې 141,048 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د ارزګان ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست په تیر یو کال کې د الکترونیکي تذکرو 10,000 غوښتنلیکونه طی مراحل کړي چې له دې درکه یې څه باندې 3 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي.